السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاته. قدرمنو مراد علي کاټلنګ ما او نن سره یو ډیره اهم او ضروری خبر شریکول غواړم. که تاسو ته پته یو د دوه درې ورځې مخکې د سوشل میډیا باندې یو تصویر وایرل شو، کوم چې د پښتو فلم انډسټري د یو مایناز اداکار مایناز کامیډین چبیله صاحب د هغوی په حوالې سره یو خبره ډېره زیاته وایرل شوې چې یاره هغه وفات شوی دی. د هغې په وجه هغوی فینس ته د هغوی چې کوم مینهوالو د هغوی چې کوم کتونکي وو هغوی ډېر زیات خفه شوي وو، ډېر زیات تکلیف ورته رسېدلي وو، ډېر زیات درد ورته رسېدلی وو. خو دغه خبره دروغ وه. چبیله صاحب الحمدلله ژوندی دی، حیات دی او ټیک ټاک دی، روغ رمټ دی. چبیله صاحب یقینا چې تاسو پېژنئ د پښتو د فلم د ډرامې یو ډېر مشهور معروف اداکار او کامیډین او ډېر یو ښه ایکټر و. تاسو ته پته وي نو هغه د رنګیلا صاحب چې کوم پاکستان فلم انډسټري یو ډېر مایناز اداکار هدایتکار و، د هغوی ورور و. نو دغه خبره د هغوی دپاره اوس د هغوی فینس ته د هغوی مینهوالو ته زه یو خوشخبري ورکول غواړم چې یاره چبیله صاحب چې کوم دی نو هغه روغ رمټ دی، ژوندی دی، ټیک ټاک دی او انشاءالله زموږ به دغه کوشش وي چې ډېر زر به د هغوی سره ملاقات کوو او تاسو سره به مخامخ کوو، د هغوی انټرویو به کوو انشاءالله. نو انتظار کوئ، موږ به ډېر زر د هغوی انټرویو کوو انشاءالله.